بسم الله الرحمن الرحیم. یو ورور پوښتنه کړې ده چې ماته ډېرې وسوسې رالویږي، بالخصوص د لمانځه په وخت کې ډېرې زیاتې وسوسې رالویږي، داسې وسوسې چې د هغو په ویلو باندې زه جرأت نسم کولی چې ووایم. ډېرې بدې خبرې په دماغ او په زړه کې راګرځي، د الله جل جلاله په باره کې، د رسول کریم صلی الله علیه وسلم په باره کې، د لمانځه په باره کې. دی وایي تاسې موږ ته داسې یوه طریقه راوښایاست چې الله جل جلاله مو د دغه مشکله څخه خلاص کړي. محترم وروره، ستاسې د دغه سوال جواب دا دی، تاسې چې کومه پوښتنه کړې ده چې موږ ته وسوسې رالویږي، د دې شرایط څه حل دی؟ نو تاسې ته زه دوې خبرې درښیم. یوه خبره ده چې د مؤمن مسلمان په زړه کې چې وسوسې پیدا کیږي، آیا په دغو وسوسو باندې د ایمان یا عقیدې ته تاوان رسیږي که نه رسیږي؟ اوله وار دا خبره درته کوم. د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى تجاوز عن أمتي ما وسوست به صدورها ما لم تعمل به او تتكلم. وی الله جل جلاله زما امت ته د هغو وسوسو څخه ورتیریږي، هغه وسوسې ورمعاف کړي دي چې د دوی په زړو کې شیطان وراچي، د دوی په دماغ کې شیطان وراچي، درڅو پورې چې انسان په هغه وسوسو باندې خبرې ونه کوي یا عمل ور باندې ونه کوي. د دغه حدیث شریف روایت بخاری، مسلم، ابو داود، ترمذی، نسائی، ابن ماجه دا ټولو کتابو کړی دی. نو زموږ او ستاسې دپاره دغه یو قول بس دی چې موږ ته الله په دغه وسوسو باندې چې شیطان یې د مؤمن په زړه کې وراچي، د یو مؤمنې ښځې په زړه کې وراچي، په دغه وسوسو باندې موږ ته تاوان نه رسیږي، زموږ و ایمان و عمل ته هیڅ تاوان نه رسیږي. بله لا لویه خبره دا ده چې دا د ایمان علامه ده چې مؤمن ته وسوسې ورلویږي. د سیدنا ابي هريره رضی الله عنه مبارک سره روایت دی چې یو څه خلک د صحابه کرامو سره رسول کریم صلی الله علیه وسلم تراله او بیا سوال ځینې وکړي چې ای د الله نبی، موږ ته په زړه کې داسې وسوسې رالویږي چې موږ هغه نسو ویلی، په هغه باندې خبرې نسو کولی، موږ هغه نسو ظاهره کولی. رسول کریم صلی الله علیه وسلم ورته وویل قد وجدتموه، آیا تاسې دغه وسوسې و دا شیان په خپل ځان کې پیدا کړي دي، دا مو لیدلی دي؟ دوی په جواب کې ورته قالوا نعم قال ذلك صریح الایمان. رسول کریم صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې دا ښکاره ایمان دی د مؤمن چې ده ته وسوسې ورلویږي، ځکه شیطان خو نور ټولې لارې پر شیطان ودرېدلې، صرف او صرف یوه وسوسه ور پیدا پاته سوله. په بل حدیث شریف کې راځي، رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې انسان بعضو خلکو ته، بعضو انسانانو ته شیطان راځي او ورته وایي من خلق کذا، د پلانکی شی چا پیدا کړی دی، من خلق کذا، د پلانکی شی چا پیدا کړی دی، حتی یقولو من خلق ربک، ستا خدای او ستا رب چا پیدا کړی دی، العیاذ بالله. رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې کله تاسو ته دا وسوسې در ورسیږي فاذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي، چې کله په مؤمن کې دغه تکلیف پیدا سي، دغه وسوسې ور پیدا سي، نه اعوذ بالله دی وایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. حتی په بل حدیث شریف کې راځي چې اعوذ بالله دی 3 وارې وایي، 3 وارې د پر چپه اوږه باندې توکي، دا دته هیڅ تاوان نه رسوي، دا دته هیڅ تاوان نه رسوي. نو ستاسې دپاره زه تاسې ته شرعي طریقه درښیم چې الله جل جلاله به تاسې د وسوسو څخه خلاص کړي. د وسوسو درته راتلل خو هیڅ تاوان نه لري، خو البته د خلاصون در ټولو ښه لاره یې دا ده اعوذ بالله ډېره وایه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، دا هره ورځ 80 وارې وایه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، 80 وارې د ورځې دا وایه.
او چې کله په عذاب سوې 3 وارې اعوذ بالله ووایه 3 وارې پر چپه اوږه باندې توک. په لمانځه کې نور هیڅ فکر مه کوه، من لمونځ 2 واره ګرځوه، مه 4 5 واره لمونځ کوه، بس خپل لمونځ کوه. دغه وسوسو هیڅ په کیسه کې مه کېږه. الله جل جلاله دې زموږ سره ځینې د شیطان د وسوسو د فریبو څخه وساته. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.